د افغانستان محترم اوریدونکو د ټلویزیون درنو لیدونکو دا دی د افغانستان د جمهور رئیس او د وسلوال پوځ د اعلی سرقمندان محترم نجیب الله د سپرلۍ موټر په داسې حال کې چې د یوې ډلې موټر سایکل سپرولو خوا بدرګه کېږي د جشن سیمې ته راورسېد. او د افغانستان د بیا د خلکو خوشحالي دي، بیا یو ځواک د پرګنو دی، بیا کارګر راپورته شوي، بیا یو شور دی، یوه مستي ده، بیا یو مارش دی د سرتیرو، ټول په یو اواز دا وایي د بډي په لور روان یو، بریالی د انقلاب وي، دا د ثور انقلاب. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو افغانستان، احترام به پاراشات رئیس جمهوری و جاده استقلال تشریف آوردند. رادیو افغانستان محترم اوریدونکو د ټلویزیون درنو لیدونکو، دا دی څو شېبې وروسته به د افغانستان جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان د تشریفاتو د قطعې د احترام مراتب ومني. تاسو د کاینې دپاره چمتو دي. د لیوال لومړی مرستیال ډګرمن محمد امین علمیار. تاسو زلمو ته د ثور د انقلاب د پرتمین لسمې کالیزې په مناسبت مبارکي وایم. د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله د ملي ګارد د تشریفاتو د قطعې د احترام مراتب ومنل او هغه یې معاینه کړه. څو شېبې وروسته به لوژ ته تشریف یوسي. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو، همین اکنون در جاده استقلال تعداد کثیری از هموطنان ما، رهبران دولتی و حزبی، اعضای کور دیپلماتیک مقیم کابل، رهبران سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان و سازمان زحمتکشان افغانستان، حزب اسلامی افغانستان، حزب عدالت دهقانان افغانستان، اعضای سازمان‌های اجتماعی، محصلان و متعلمان پوهنتون‌ها و مکاتب شهر کابل و غیر علاقه‌مندان بی‌صبرانه انتظار تماشای مراسم رژه نظامی را می‌کشند. د لوژ په دروازه کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند مرکزي کمیټې د سیاسي بیرو غړي، د ګوند مرکزي کمیټې منشیان او نور لوړ رتبه دولتي کارکوونکي دته د احترام لپاره ودرېدل. دا دی محترم نجیب الله په لوژ کې مخصوص ځای ته تشریف یووړ. د جشن په سیمه کې زموږ په زرهاو تنه نر او ښځې، سپین ږیري او ماشومان چې ښکلي او رنګارنګ ملي کالي اغوستي دي، د ثور انقلاب د لسمې ویاړلې کلیزې د جشن د هرکلي له امله دلته د استقلال په واټ کې راټول شوي او د دوی زړونه له ډېرې خوشحالۍ څخه ټوپونه وهي، ویاړي، خوشحالۍ کوي او دا پرتمینه ورځ لمانځي. د افغانستان لرغونی تاریخ ښودلې ده چې د ننګ او رزم په شیبو کې او د غم او ښادۍ په نه هېرېدونکو وختونو کې د افغانستان پتمن خلک سره یو موټی شوي دي.
او د خپل آبایی هېواد د دفاع او ساتلو په خاطر خپل رزمونه او ننګونه سره متحد کړي دي. افغانستان محترمو اوریدونکو او د تلویزیون درنو لیدونکو، دا دی د رسمي گذشت لوی بلندوی د قطعاتو د معاینه قمنده ورکړه. بینندگان گرامی تلویزیون و شنوندگان عزیز رادیو افغانستان، اینک قماندان عمومی رسم گذشت از قطعات و حکمهای شامل رسم گذشت دیدن به عمل می آورد. په دې مراسمو کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د سیاسي ګروغړو، د مرکزي کمیټې منشیانو او نورو دولتي او ګوندي لوړ رتبه کسانو ګډون کړی دی. دا دی د دفاع د وزیر ډګر جنرال محمد رفیع د سپرلۍ موټر د جشن سیمې له ښي خوا څخه او د رسمي گذشت د لوی قمندان تورن جنرال محمد آصف دلاور د سپرلۍ موټر ډګر جنرال ارکان حرب د دفاع وزیر د کابل د ګارنیزون فوجونه د ثور د پرتمین انقلاب د رسمي کاریز پویاړ د رسم گذشت لپاره په نظام ترتیب شوی دی. د رسم گذشت لوی بلندوی تورن جنرال محمد آصف دلاور. د دوی موټرونه یو بل ته سره نږدې شول او د دفاع وزیر ته یې قطعات وړاندې کړل. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، قماندان عمومی رسم گذشت از آمادگی قطعات و جزوتم‌ها جهت اجرای رژه نظامی و دگر جنرال محمد رفیع وزیر دفاع جمهوری افغانستان راپور دادند. د افغانستان محترم اوریدونکو او د تلویزیون درنو لیدونکو، د رسمي گذشت لوی بلندوی د دفاع وزیر ډګر جنرال محمد رفیع ته قطعات وړاندې کړل او څو شېبې وروسته به د دوی مخصوص موټرونه د خپلو قطعاتو او تعلیمي مؤسسو د معاینې په لور روان شي او د ثور د پرتمین انقلاب د نیکمرغه لسمې کلیزې له امله به دوی ته مبارکۍ وړاندې کړي. دا جشن زمون جشن، دا ښکلی زیبا جشن، دا زمون د خلکو د ننګونو او رښتیا جشن، دا مو د زخمي ستړي وطن ته د ښکلا جشن، دا د دې هېواد د خپلواکۍ او د بقا جشن. کلکه شوه ناره د انقلاب په ولسونو کې، کلیو کروندو کې، د وطن په سمغرونو کې. د حربي ښوونځی مخکښانو، د حربي کورس افسرانو، د حربي پوهنتون او نظامي سیاسي پوهنتون ملګرو ته سلام. تاسو ته د ثور د پرتمین انقلاب د لسمې کاریزې په ویاړ مبارکي وایم. پوهنتونو او د ملکي مدافع ملګرو ته سلام. تاسو ته د ثور د پرتمین انقلاب د لسمې کاریزې په ویاړ مبارکي وایم. د افغانستان محترمو اوریدونکو او د تلویزیون درنو لیدونکو، دا دی د دفاع وزیر ډګر جنرال محمد رفیع ټولې قطعات معاینه کړل. څو شېبې وروسته به د دوی د سپرلۍ موټرونه د جزو تامنو او وسایطو د معاینې په لور روان شي او د ثور د پرتمین انقلاب د نیکمرغه لسمې کلیزې له امله به دوی ته مبارکۍ وړاندې کړي. انقلابي افغانستان مرکز د کابل ښار دا د ثور انقلاب زانګو نن د وسلوال پوځ د ځواکونو د سر پریډ او د کابل ښار د زیارستونکو د ستر مارش شاهد دی چې د خپلواکۍ په واټ کې په هېوادپالو ولولو او احساساتو سره راغونډ شوي دي. دوی په یو غږ او یو زړه د ثور انقلاب د لوړو ارمانونو د دفاع او د هېواد د خپلواکۍ، ازادۍ، فتح او ناموس د دفاع په خاطر خپل تیاری او چمتووالی څرګندوي. نن سبا زموږ د قهرمان پوځ افسران، سربازان او واړه ضابطان د خپل انقلاب د ګټو نه د دفاع د ضرورت په اساس ډېرې مدرنې او پېچلې تخنیک لرونکو وسلو په چلولو خاطر شوي. تاسو ته د ثور د پرتمین انقلاب د لسمې کالیزې په ویاړ مبارکي وایم.
افغانستان محترم اوریدونکو او د ټلویزیون درنو لیدونکو د ډګر جنرال محمد رفیع د سپرلۍ موټر جزو تامونو ته ورسېد او ډګر جنرال محمد رفیع جزو تامونو ته په وار سره تبریکي وړاندې کوي. زمونږ د ویاړلي وسلوال پوځ منصوبین پوهېږي چې که معاصر تخنیک او علم د سولې ازادۍ او ټولنیز عدالت او پرمختګ په خدمت کې دی نو پرېږده هغه وسله هم د دغو هدفونو په خدمت کې وي چې د سولې دپاره استعمالیږي او د جاریستونکي انسان د پټ عزت شرف ازادۍ او هستۍ دفاع کوي. نن زمونږ په ګران هېواد کې د ثور د انقلاب له ویاړه ډک 10 کلونه پوره شول. 1350 کال د ثور په اومه د لومړي اپراتیفي اتل د افغانستان د ګارد ګوند ملګرو ته سلام. تاسو ته د ثور د پرتمیني انقلاب د 10مې کالي مبارکي وایم. او د ثور د انقلاب په بری سره یې د ژوندانه په سیاسي اقتصادي او اجتماعي برخو باندې د لاسپرو منځنیو پیړیو د بیرته پاتې والي له منځه وړلو او د مستقلې سوله خوښوونکي ډیموکراتیکي او له هر راز ملي او طبقاتي سیستم څخه د خلاصې ټولنې د جوړېدو په لاره کې ګام کېښود. زمونږ مړنیو سربازانو په شعوري توګه دا خبره درک کړې ده چې زمونږ وګړنی حاکمیت د خلکو د حق او عزت شرف او ازادۍ مدافع دی او د افغانستان د پتمنو او نجیبو خلکو د ښه ژوند په خاطر مبارزه کوي. همدا وجه ده چې په سرښندنه او مړانه په آګاهانه انضباط او سرلوړۍ سره د افغانستان د جمهوریت د مشرتابه د تصمیمونو او پرېکړو اطاعت کوي. فرخنده باد 10مین سالگرد انقلاب شکوهمند ثور. ګرانه وطنه تل زما به یې ته زما د پلار او د بابا به یې ته شي او راکټ ملګرو ته سلام. تاسو ته د ثور د پرتمیني انقلاب د 10مې کالي مبارکي وایم. لکه څنګه چې جاریږو مدام زموږ ژوندون زموږ رڼا به یې ته هر یو غلیم ماتې خوړلې تا کې همیش اتل د دې دنیا به یې ته جهان حیران ستا غیرتونو ته دی د ننګ د تورو تل برېښنا به یې ته لکه بورا به ښکلوي ستا د غیرت ګلونه زموږ ښایست زموږ فلا به یې ته زړه سوان د خوري په پاکه مینه قسم ټول افغان ښکلې لیلا به یې ته. د انقلاب د زمانې سرلوړی او پتمن سرباز دا د هندوکش او سپین غر د لوړو تړو بلند پروازه شاهین ښه پوهېږي چې د هغه د برچې په رڼا کې ولس کولی شي ډېر ستر او هڅونکی کار وکړي نو ځکه خپل رزمونه او جنګونه خوبونه او تصمیمونه یو موټی کوي او له دښمن نه سترګې او زړه نه کاږي او په خپل ګران هېواد کې سوله تامینوي. جاودان باد خاطره خوابناک شهدای راه انقلاب مردمی ثور. د ثور د پرتمین انقلاب 10مه کلیزه په داسې شرایطو کې لمانځل کېږي چې د افغانستان د جمهوریت واکمنۍ په هېواد کې د جګړې او وروروژنې د سملاسي بندېدو په خاطر د ملي روغې جوړې کړنلاره اعلان کړې ده او هغه په بریالۍ توګه او په لفظي ډول عملي کوي. زموږ وګړنیز ګوند او دولت د افغانستان د خلکو د سوکاله ژوند د برابرولو په لاره کې پر لفظي هلې ځلې کوي لکه چې د ملي روغې جوړې د تګلارې اعلان هم زموږ د ګوند او دولت د بشرپال او خیر غوښتنې د تصمیمونو او پرېکړو له جملې څخه دی چې له ټولو مرورو وروڼو څخه یې په صمیمانه توګه غوښتي دي چې وضع په ځمکه کېږي او په هېواد کې سوله ییز ژوند ته دوام ورکړي. نیکمرغه دې وي د ثور د پرتمین انقلاب 10مه کلیزه. هموطنان عزیز، مصالحه ملی ادامه انقلاب ثور است. 10 سالگی انقلاب ثور را به مثابه جشن تحقق کامل مصالحه مبدل سازید. در افغانستان محترمو اوریدونکو او د ټلویزیون درنو لیدونکو، دا دی د دفاع وزیر ډګر جنرال محمد رفیع خپل قطاعات
جزو تامونه او وسایط معاینه کړل څو شېبې وروسته به لوژ ته تشریف یوسي او د افغانستان جمهور رئیس او د وسلوال پوځ د اعلی سرقمندان محترم نجیب الله ته به ریپورټ وړاندې کړي. د دفاع وزیر ډګر جنرال محمد رفیق دا د لوژ مخې ته ورسېد. د موټر نه ښکته شو او اوس لوژ ته رسیږي. د ریپورټ له وړاندې کولو وروسته به د ثور دپارتمین انقلاب د بریالیتوب د نیکمرغه لسمې کلیزې د هرکلي له امله خپله وینا وویل. بینندگان عزیز تلویزیون و شنوندگان گرامی رادیو، اکنون محترم دگر جنرال محمد رفیق وزیر دفاع جمهوری افغانستان بیانیه‌شان را به مناسبت دهمین سالگرد انقلاب ثور ایراد می‌کنند. د افغانستان د جمهوریت ملي سرود غږیږي. هموطنان عزیز، سربازان و افسران دلیر، مهمانان محترم خارجی، امروز دهمین سالگرد انقلاب ثور را تجلیل می‌نماییم. طی سال گذشته آزمون‌های بزرگی را سپری نمودیم. تا این زمان ما راهی را طی نمودیم که برابر به 10 سال می‌باشد. اقتصاد معاصر ملی ایجاد گردیده گام‌های بزرگ در عرصه اجتماعی برداشته شده است. دولت دموکراتیک با سیستم وسیع سیاسی تشکیل گردیده. همه اینها به این امر مساعدت ورزیدند تا طی این سالها قوای مسلح معاصر مردمی قادر به دفاع مستقلانه از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال وطن ما ایجاد شد. اعتبار افغانستان در عرصه بین‌المللی ارتقا یافته است. سیاست مصالح ملی که امکان تحقق کامل اصول سازنده انقلاب را فراهم می‌سازد به دستاورد بزرگ انقلاب ثور مبدل گردیده است. خاصتا طی 15 ماه گذشته نشر مصالح ملی، کنفرانس سری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، لوی جرگه تاریخی مردم افغانستان تدویر، قانون اساسی کشور تصویب، رئیس جمهور کشور انتخاب و انتخابات برای شورای ملی موافقانه به انجام رسیده است. بیشتر از 130,000 هموطنان مهاجر ما به کشور عودت نموده و به تعداد بیشتر از 40,000 نفر اپوزیسیون مسلح به دولت مردمی خویش پیوستند. امضای توافقات ژنو بین جمهوری افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان که مردم ما به خاطر تامین سن بی‌صبرانه انتظار آن را داشت، از جمله دستاورد دیگر مصالح ملی محسوب می‌گردد. بدون شک امضای موافقتنامه ژنو در تاریخ کشور ما مقام شایسته را احراز کرده به شکوه و جلال جشن 10 سالگی انقلاب ثور می‌افزاید. مردم ما این دستاورد بزرگ تاریخی را ناشی از اقدامات صلح‌جویانه جمهوری افغانستان و اتحاد شوروی می‌دانند. مطابق به اسناد مذکور عدم مداخله و دخالت در امور احترام به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، عدم تجهیز، تمویل و استخدام اجیران و فرستادن آنها به قلمرو طرف مقابل و بازگشت داوطلبانه مهاجرین به افغانستان تضمین گردیده است. اجازه دهید در این روز فرخنده و جشن بزرگ مردم افغانستان به نمایندگی از منصبان قوای مسلح قهرمان جمهوری افغانستان به برادران و خواهران مهاجر خطاب نماییم. قوای مسلح کشور تمام امکانات خویش را برای بهبود شرایط زندگی و تامین امنیت آنها به کار خواهند برد. نظامیان از رئیس جمهور کشور محترم نجیب الله، کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و شورای وزیران به خاطر مواظبت دائمیشان از قوای مسلح که در نتیجه آن نقش آنها در زندگی سیاسی ارتقا یافت سپاسگزاری می‌نمایند. آنها
و مدافعین مطمئن منافع مردم، حاکمیت مردمی و حاکمیت کشور ما مبدل می‌گردند. سهمگیری و اشتراک فعال منصبان قوای مسلح برای نخستین بار در انتخابات شورای ملی جمهوری افغانستان نمایندگی این امر میباشد. قوای مسلح ما مطابق توافقات ژنو برای پاسداری مستقل از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب آمادگی میگیرند. دکترین نظامی ما خصلت دفاعی دارد. ما هیچگاه عملیات نظامی تعرضی را علیه هیچ کشور انجام نمیدهیم مگر اینکه خود مورد تجاوز مسلحانه قرار گیرد. علاوه بر آن ما آمادگی قوای مسلح خود را به خاطر دفع تجاوز از خارج پیوسته ارتقا میبخشید. ما پنهان نمیکنیم که دشمنان صلح و توافق ملی هنوز این فکر را در سر میپرورانند تا با نیروی اسلحه و یا ادامه جنگ به برادرکشی و خونریزی به اهداف مغرضانه‌شان نائل آیند. ما با پیروی از این اصل در اکمال و تجهیز قوای مسلح، ارتقای اظهارات معارضی و سیاسیان به خاطر دفع طرد حملات کسانی که صدای راستین مسلح را نمیپذیرند بیش از هر وقت دیگر تلاش مینماییم. مردم ما از جنگ خسته شده است و صرف صلح میخواهند. منصبان قوای مسلح وظایفشان را با احساس عالی و مسئولیت در برابر مردم انجام میدهند. هموطنان گرامی، قوای مسلح جمهوری افغانستان برای اجرای فعالیت‌های مستقلانه و شرایط آمادگی میگیرند که به تاریخ 26 سال ما نظامیان انترناسیونالیست اتحاد شوروی را به وطن اصل دوستشان مشاهده خواهیم کرد. میخواهم در این روز فرخنده تمنیات و آرزوهای نیک خود منصبان قوای مسلح را به برادران انترناسیونالیست شوروی که در شرایط دشوار به کمک ما شتافتند ابراز بدارد. ما با گام‌های متین، با ایمان راسخ و پیروزی حتمی، اراده استوار، عزم آهنین و صورت واحد و یک پارچه همچون سپاهیان رزمنده و سلحشور میهن افغانها در جهت دستاوردهای انقلاب و پیروزی‌های بعدی مصالحه و پیش می‌رویم. اردوی افغانستان اردوی صلح و ایجادگری است. فرخنده باد دهمین سالگرد انقلاب ثور. زنده باد مردم صلح دوست افغانستان.
بینندگان عزیز تلویزیون و شنوندگان گرامی رادیو افغانستان، همزمان با نواختن سرود ملی جمهوری افغانستان 21 فیر توپ به رسم احترام شلیک گردید. ګران افغانستان محترم اوریدونکو او د تلویزیون درنو لیدونکو، دا دی د رسمي گذشت د پیل کېدو قمنده ورکړه. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو، قمانده آغاز رسم گذشت توسط قماندان عمومی رسم گذشت تورن جنرال محمد آصف دلاور داده می شود. څو شېبې وروسته به رسم گذشت پیل شي. مسافه یو شاخص لومړی کندک مخامخ نور شای گرد سالهو جا هزار شایده لومړی کندک تعلیم قدم نور شپرزای مارش. افغانستان محترمو اوریدونکو او د تلویزیون درنو لیدونکو، دا دی د وسلوال پوځ د پلیو قطعاتو او بیلابیلو وسایطو او جزتامونو د نظام د اتلې لوا، پراشوت، زغروال، توپچي، راکټ، د هوایي او مدافع هوایي پوځونو د تاراندوی او د سرحدي ملیشاو رسمي گذشت په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره پیل شول. داد امروز در رسم گذشت عمومی قماندان تورن جنرال محمد آصف دلاور و دا سال کی چی پس اخلاصی موٹک سپور دے و فوجی پریڈ کی شامل قطعات و قصر کی در رسم گذشت پارا تیاری نیسی او را روان دے. تورن جنرال محمد آصف دلاور چی دو اردو پلیکو کی دخل دندی زیاد وقتنا د گردیز په قطعاتو کې تیرکړي د هیواد د ساتنې او سولهییزو شرایطو په تامین کې ارزښتناک او د قدر وړ خدمتونه کړي دي. د قطعاتو په مخ کې د رسمي گذشت د لوی بولندوی تورن جنرال محمد آصف دلاور د سپرلۍ موټر د حاضرینو د چکچکو او د ولولو په تپو کې د لوژ په لور روان دی. د ده د سپرلۍ موټر کرار کرار د لوژ خواته نږدې کېږي او څو شېبې وروسته به د افغانستان جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان محترم نجیب الله ته د احترام مراتب پر ځای کړي. اوس د حربي ښوونځي مخکښان په داسې حال کې چې په منظمو ډیګو کې رسمي ګذشت کوي د لوژ مخې ته نږدې کېږي. د حربي ښوونځي تنکي ځوانان د لوژ په وړاندې د احترام د ادا کولو په حال کې دي. سلام سلام د انقلاب په پاسدارانو سلام، بلې ډیوې د انقلاب پتنګانو سلام چې د وطن د پت لمنه په مېړانه ساتي، په هغو نرو غیرتمندو اتلانو سلام. بینندگان عزیز تلویزیون و شنوندگان گرامی رادیو، قرارگاه کورس عالی افسران در حال که علم قدرت توسط یک تن از افسران حمل می شود و به تعقیب آن محافظین علم قرار دارند لحظه به لحظه به داخل شاخص تشکیل می شود. کورس عالی افسران تحت رهبری دگربان باندیزی افسر طبقه‌دار و مکرم اردو سخت ارزنده در تربیت و آموزش مسئولیتی افسران اردو ایفا نموده است. منصوبان کورس عالی افسران از قماندانان و کارکنان سیاسی و شعبات مختلف اردوی تشکیل یافته‌اند. آنان در این کورس به خاطر ارتقاء هرچه بیشتر دانش مسلکی و سیاسی کش آموزش می‌گیرند. در خطوط منظم کورس عالی افسران که در تکمیل سالگرد انقلاب سرخوشمند ثور شرکت دارند، ورزیده‌ترین افسران گروهی در جریان پرکتیک عمل و مبارزه به خاطر دفاع از امر انتخاب وطن، تأمین مصالحه ملی و استقلال کشور آخیزه شده‌اند دیده می‌شوند. اینک آنان با دیدگی نظامی از برابر لوژ پیش می‌روند. د
حربي پوهنتون دا د اوس د حربي پوهنتون قرارداد په داسې حال کې چې د قطعې مبارک علم د دوی په مخ کې وړل کېږي د شاخص کرښې ته د نږدې کېدو په حال کې ده. هغوی پسې د حربي پوهنتون درې ډېر محصلین د پوځي پریډ په اجرا کولو سره لوش ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د هېواد د دغه ستر او پخواني تحصیلي مرکز په سر کې پیاوړی او مجرد قماندان برید جنرال عبدالستار وظیفه اجرا کوي. حربي پوهنتون زموږ په هېواد کې ډېره لوړه او با اعتباره تحصیلي مؤسسه ده. په دغه علمي مرکز کې د پولي انجینرۍ، توپچي، سیاسي، لوژستیک، زغروالو او مخابرې په څانګو کې د هېواد ډېر ښه مدافعان روزل کېږي. حربي پوهنتون د دولتي نظام سره بیرغ درلودونکی دی او د پوځي کادرونو په روزنه کې ستر ویاړونه ترلاسه کړي. د افغانستان د جمهوریت د اردو زیاتره افسران د دغه ستر او معتبر تحصیلي مرکز څخه فارغ شوي دي. دغه پوهنتون فارغانو د هېواد خلکو انقلاب په دفاع او د سولې او امنیت په تامین کې ارزښتناکه ونډه اخیستې ده. په حربي پوهنتون دا د افغانستان د جمهوریت د اردو د کادرونو د روزنې په ستر او لوړ مرکز کې د هېواد د زیارستونکو زامن د هېواد پالنې او د ثور انقلاب ارمانونو ته د مینې او وفادارۍ په ګډو روحیې سره روزل کېږي. د حربي پوهنتون دغه د پوځي زده کړو له دغې سترې مؤسسې څخه تر اوسه 58 دورو د فراغت ډیپلومونه ترلاسه کړي دي. دا د اوس د دغه پوهنتون محصلان ګوندي او دولتي مشرانو ته د خپل احترام مراتب څرګند کړل. هموطنان عزیز، از دور قرارگاه پوهنتون نظامی سیاسی جلب توجه می‌کند. محصلان آگاه، بیدار و بازدیدین این پوهنتون در حال نزدیک شدن به طرف شاخصند. در رأس این پوهنتون برید جنرال ارکان حرب محمد اکرم قرار دارد. برید جنرال ارکان حرب محمد اکرم با داشتن تجارب غنی از کادران فعال سیاسی در اردوی جمهوری افغانستان محسوب می‌گردد. پوهنتون نظامی سیاسی قوای متحده افغانستان با مثابه بزرگترین کانون تربیت و آموزش نظامی سیاسی در کشور در سال 1366 بنیانگذاری شد و طی مدت زمان کوتاهی سهم ارزشمند را در پرورش کادرهای ورزیده نظامی سیاسی ایفا نموده است. محصلان شجاع و غیور این مؤسسه بزرگ تحصیلات نظامی سیاسی در کشور با آموختن دقیق تعلیمات مسلکی و کسب تجارب گرانبها از استادان دانشمند و مجربشان آماده هر گونه فداکاری و ایثار جهت دفاع و حراست از تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی کشور انقلابی خویشند. در این پوهنتون اکنون چندین پوهنده مختلف مصروف فعالیت است. اولین دسته از فارغان این پوهنتون با روحیه عالی وطنپرستی، احضارات محربوی و قابلیت رزمی و صفوف قطعات و نظامهای قوای مسلح جمهوری افغانستان پیوستند. اینک محصلان این پوهنتون با نظم و دیسیپلین خاص در حال عبور از برابر لوژند و مراتب عمیق احترام خویش را در برابر رهبران حزبی و دولتی کشور به جا می‌آورند. همدا اوس د هوایي او هوایي مدافع پوهنتون ځوان محصلین چې عادي یونیفورمونه یې اغوستي دي په لوړې روحیې سره د شاخص کرښې ته نږدې شول. دغه پوهنتون د مجرد او سابقه لرونکي قمندان ډګروال عاطف الله لخوا رهبري کېږي. د هوایي او هوایي مدافع پوهنتون محصلان د هېواد د شنه اسمان زړور او مېړني ساتونکي دي. هوایي او هوایي مدافع پوهنتون هم د انقلاب زېږنده دي. دغه پوهنتون اوس په بېلابېلو هوایي او هوایي مدافع مسلکونو کې 4 پوهنځي لري. څومره مخکې د ښکاري الوتکو لومړۍ دورې فارغانو د دغه پوهنتون څخه د فراغت ډیپلومونه ترلاسه کړل او د هېواد د فضا د زړورو ساتونکو په توګه زموږ د اتل وسلوال پوځ له لیکو سره یوځای شول. هوایي ځواکونه د زده کړې ځواکونو ډاډمن مرستندوی ګڼل کېږي. د هوایي او هوایي مدافع قوا منصبان چې د انقلاب په بري کې ستره او ارزښتناکه برخه لرله په سرښندنې او اتلوالۍ سره د هېواد د سوله ییزې فضا دفاع او ساتنه کوي. هوایي او هوایي مدافع پوهنتون محصلان د اتلو پیلوټانو ډګروال برات او
جګړن شیرزمین او د افغانستان د لومړیو کازمیکي پلوټانو ډګروال دوران او کورني عبدالحق په نومونو ویاړي. هموطنان عزیز، لحظه بعد محصلان اکادمی تکنیک حربی از راه روز خواهد گذشت. اکادمی تکنیک حربی از سابقه‌دارترین مراکز تعلیمی کشور شمار می‌شود. در رأس این کانون تحصیلی نظامی برید جنرال محمد علی قرار دارد. برید جنرال محمد علی از جمله افسران سابقه‌دار در حدود از ملیت هزاره نمایندگی می‌نماید. در این اکادمی جوانان در مسلک‌های مختلف تکنیکی، تکنیک اسلحه پیاده، وسایط توپچی زمینی، دافع هوا، وسایط زرهدار و موتردار و مخابره تحصیل می‌نمایند. محصلان این اکادمی تحت نظر استادان آگاه و مجرب با سلاح و تکنیک مدرن حربی و استعمال آن در فعالیت‌های محارباتی اصول جمهوری افغانستان آشنا می‌شوند. سالانه صدها تن از افسران جوان و مستعد از این کانون علمی تسلیم اصول می‌گردند. محصلان اکادمی تکنیک حربی پس از ادای مراتب احترام در برابر رهبران حزبی و دولتی که در لوش اعترافی کرده‌اند از مقابل لوش عبور نمودند. داده د سارندوی د اکادمی ځوان محصلان په جشني ځانګړو جامو سره ګام په ګام د روش په خوا د حرکت په حال کې دي. د سارندوی اکادمي د مجرب او تکړه قوماندان برید جنرال جان محمد سالم لخوا رهبري کیږي. سارندوی د خلکو خدمتګار دی. د سارندوی په اکادمۍ کې د هېواد ډېر ښه او رښتیني بچیان په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړه کوي. سارندوی په پوهې او هوښیارۍ سره د هېواد په ښارونو او سیمو کې د سولې او آرامۍ ساتنه کوي. د افغانستان جمهوریت د سارندوی ځواکونه په ډېرو عصري وسلو سمبال دي او لوړ جګړه ییز احضارات لري. هغه وخت چې د سارندوی نوم اخیستل کېږي د لومړي سارند سید حبیب شهید، جمعه خان او نور اتلانو نومونه رایادېږي. د سارندوی اکادمۍ ځوان محصلان د دغو اتلانو تلپاتې کارنامې د تل دپاره د خپلې لارې مشال ګرځوي. د سارندوی په اکادمۍ کې ځوانان له هېواد، انقلاب او خلکو سره د مینې په لوړې روحیې سره روزل کېږي. د سارندوی د اکادمۍ محصلین په ځانګړي پوځي ډسپلین سره د روش په وړاندې چې هلته د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي محترم نجیب الله او نور دولتي او ګوندي مشرانو ځای نیولی دی تېر شول او د خپل درناوي ډېر زیات مراتب یې په ځای کړل. بیننده عزیز تلویزیون و شنونده گرامی رادیو، گروه‌های جوانان حربی شوانزه‌ای در حال نزدیک‌شدن به طرف لوژند. در پیشاپیش صفوف منظم جوانان حربی شوانزه‌ای قرارگاه آن کانون علمی نظامی همراه با عالم آن در حرکت است و گام به گام به طرف لوژ در حال نزدیک شده است. در رأس این مرکز تعلیمی بزرگ و سابقه‌دار نظامی قماندان ورزیده و مجرب اردو برید جنرال ارکان حرب عبدالقادر میاخیز قرار دارد. در پوهنتون حربی از سراسر کشور فرزندان زحمتکشان کشور ما گرد هم آمده‌اند و مشغول فراگیری آموزش نظامی و حمایت پرستانه‌اند. جوانان حربی شوانزه‌ای وارثان عنعنات قهرمانانه اصول رزمنده ما هستند. بعد از انقلاب ثور در حربی شوانزه‌ای برای اولین بار امکانات و زمینه‌های آموزش برای فرزندان کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان کشور مهیا گردید. در مراسم دهمین سالگرد انقلاب ثور 4 گروه از جوانان حربی شوانزه‌ای اشتراک دارند. آنان با صفوف منظم و دیسیپلین محکم نظامی در حالی که یونیفرم قشنگ چشمی را تن کرده‌اند از برابر دموکراتیان گروه جوانان پرسنال حربی شوانزه‌ای در حالی که حیرت‌های حزبی و دولتی را با حرکات منظم به خود حمل می‌نمایند وارد شاخص شده و با اجرای رژه منظم و موزون مراتب احترام خود را ادا می‌نمایند.
وطن کی ځوانان چې نن د ساو انقلاب د لسمې کالیزې د جشن په ویاړ د دغسې مضبوطو قدمونو سره ځمکه لړزوي د هماغو قهرمانو پلرونو او نیکونو اولاد دي چې په برطانوي سامراج باندې روم سهار توره شپه کړې وه. وړاندې د محمد جان خان مسیا، وړاندې د میربچه خان او غلام نبي خان سلفي اولاده، وړاندې د ملا مشکي عالم د رزم او روحانیت میراثه. د حربي ښوونځي ساقي ځوانان همدا اوس زموږ په وړاندې د تېرېدو په حال کې دي. دوی د ګلانو په ښورولو سره خپل د احترام مراتب بدل کوي. ګران افغانستان محترمو اوریدونکو او د تلویزیون درنو لیدونکو، له لرې څخه د ارغلیز دېسانت قمندانۍ چې د قطعې مبارک علم او قرارګاه یې په مخ کې ده د هر ننداره کوونکي پاملرنه جلبوي. هغوی په ځانګړي نظم سره شاخص ته نږدې شول. د ارغلیز دېسانت قطعاتو او جزو سامنو د ثور انقلاب د ارزښتونو او د ملي پخلاینې د انسان دوستانه سیاست په تحقق کې ستره ونډه اخیستې ده. د دې اتلې لوا په سر کې د اردو ډېر پیاوړی قمندان برید جنرال ګل محمد د افغانستان د جمهوریت د اتل اردو د ارغلیز دېسانت په لیکو کې وجود تورن حفیظ الله شهید، تورن جمعه خان او بریدمن دلاور په څېر جنګیالي، مېړني او سرښندونکي افسران او ترتیبي خدمت کوي. دا دی اوس د دغې اتلې قطعې افسران او ترتیبي د درناوي او وړاندې کولو سره د لوی ژمه کې تېرېږي. د سرحدونو په ساتونکو سلام. دا دی د سرحدي عمومي قمندانۍ سرتېري د شاخص کرښې ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د هېواد سرحدي ځواکونه د هېواد په ډېرو لرو ګوټونو کې د غرونو په لوړو څوکو، پراخو او سوځنده دښتونو کې د پولو په ساتنه بوخت دي. یاد دې وي په دغو زړورو زامنو شپه او ورځ د هېواد د حریم ساتنه کوي. د هېواد د سرحدي پوځ سرتېري او افسران د ستونزو او ستړیا کلمې نه پېژني. هغوی په هر حالت کې د هېواد د دفاع په سنګرونو کې ولاړ دي. د هېواد د سرحدي پوځ په لیدو کې د اتلانو شهید جست تورن ملنګ او سرتېري بابا خان په څېر زړور، مېړني او جنګیالي منصبان روزل شوي دي. د سرحد د ساتونکي نوم د غرور نه ډک نوم دی. د هېواد زیات شمېر ځوانان د عسکري عمومي مکلفیت د قانون د ښېګڼو او اسانتیاوو څخه په استفاده په خپله خوښه د سرحدي قواو سره یو ځای شول او اوس د هېواد د پولو د ساتونکو ویاړ لري. دا دی اوس د دغو نومیالیو او پر سر سپارلو ځواکونو منظمې لیکې د درناوي د مراتبو له ادا کولو وروسته د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دي. هر بلبل د دې چمن افسانه باز دی، هر ماشوم د دغې خاورې لکه باز دی، هر پاڼې کې منغلي افغاني دي، هره دښته کې مو پټ د تورې راز دی. د دښمن کاته مهال دي دغې خوا ته د غیرت نیلی میږیان په پرواز دی. نومیالي د تاریخ دلته روزل شوي، هر زلمی مو زړور لکه سرباز دی. په غورځنګ چې له دښمنه زړه وباسي لکه تندر د آسمان زموږ آواز دی. هموطنان عزیز، همین لحظه گروه‌های ملیشک لباس محلی وطن دارند در حال نشستن و شاکستن. در گروه ملیشه‌های سرحدی هموطنان رزمنده مناطق سرحدی و قبایلی کشور با عشق فراوان به حق و انقلاب خود و ایمان راسخ به زندگی پرسعادت هموطنان خویش خدمت می‌نمایند. آنان با غرور و سربلندی در مراسم تشکیل از 10مین سالگرد انقلاب ثور شرکت نموده‌اند. دغه زموږ د خپلواک هېواد مېړنۍ او زړورې میندې او اتلې خویندې د شاخص کرښې ته نږدې شوې. د انقلاب د مدافعینو ښځینه ډله په داسې حال کې چې وسلې، فروغو او ملي جامې اغوستې دي، زموږ د هېوادوالو د شور او خوښۍ په څپو کې چې د استقلال واک په دواړو خواوو کې ځایونه نیولي دي د لوی ژمه کې تېرېږي. د انقلاب او هېواد څخه دفاع اوس زموږ په اتلو نارینهو پورې محدوده نه ده پاتې شوې. در گروه ملیشه‌های سرحدی هموطنان رزمنده مناطق سرحدی و قبایلی کشور با عشق فراوان به خاک و انقلاب خود و ایمان راسخ و زندگی پرسعادت هموطنان خویش خدمت می‌نمایند.
آنان با غرور و سربلندی در مراسم تجلیل از 10مین سالگرد انقلاب ثور شرکت نمودند. اینک صفوف آنان در حال عبور از برابر لوش که در آن رهبران حزبی و دولتی کشور و احساسات جمع و خشوع آنان پاسخ می‌دهند قرار دارد. دازماد مکسر تیری دازماد درونو باز دی دا سرباز دی دا سرباز دی دا سرباز دی دا سرباز دی. رادیو افغانستان ګرانو اوریدونکو او د تلویزیون محترمو لیدونکو توجه وکړئ له لرې څخه د ګوند د جنګیالیو لیکې شاخص ته رانږدې کېږي. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د جنګیالیو او سرښندونکو مبارزینو انقلابي مبارزو د هېواد په سترو فابریکو او کارخانو لکه جنګلک، سیلوګانو، د ټیپرانو د اوبدلو د فابریکو، د مزار شریف د سرې او برېښنا د فابریکې او نورو اقتصادي تاسیساتو په ساتنه او دفاع کې ارزښتناک رول لوبولی دی. په هېواد کې د سوله ییزو شرایطو په تأمین کې هم د ګوندي جنګیالۍ ونډه ډېره ستره او ارزښتناکه ده. دا د دغو اتلانو ډلې په لوز کې د دولتي او ګوندي مشرانو په وړاندې د درناوي مراتب ادا کوي. هموطنان عزیز، با ترتیب گروه‌های رسمندگان دلیر حزب دموکراتیک خلق افغانستان صفوف منظم گروه‌های مدافع ملکی در حال حرکت و ترقی شاخص دیده می‌شود. در میان گروه‌های مدافع ملکی کارمندان، کارگران و سایر زحمتکشان ادارات و مؤسسات دولت که از یک سو با کار و فعالیت تضمین‌ناپذیر خویش کارهای اداری و تولیدی را به پیش می‌برند و از جانب دیگر سلاح بر دوش از اداره، کارخانه و فابریکه خویش حراست و دفاع می‌نمایند. سهم وطنپرستانه اعضای مدافع ملکی در دفاع از محلات کار و فعالیتشان در امر تقویت و نیرومندی قوای مسلح کشور سهم ارزنده و بسزا را ایفا نموده است. همین لحظه صفوف این گروه‌ها با نظم و دیسیپلین خاص در حال ادای مراتب احترام به رهبران حزبی و دولتی اند. د موزیک بانډو چې جشني ځانګړو یونیفورمونو سره د رسمي ګذشت د لوش په وړاندې لیکه ولاړ دي د شور او ځواک نه د ډکو مارشونو په غږولو سره د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوځ ټولې قطعات او جزو سامونه چې د استقلال په واټ کې د پوځي پریډ مراسم اجرا کړل بدرګه کړل. د موزیک بانډو په داسې حال کې چې موزیک په ځانګړي ظرافت سره د مارش موزیک غږوي د لوی له مخې نه څو شپه وروسته به تېر شي. یوه لښکر د جارکښانو د اختر تیاری نیسي، بیا د خلکو زړه موجونه د پټلۍ په لور نڅېږي چې د ثور انقلاب دی، سور سیلاب دی، سور سیلاب دی. یا د لوی بري په مینه د کارګرو درې لښکرې په بریو ویاړي ویاړي، په مستیو ناڅي ناڅي. د بري په لوري یون دی د هېواد په پاک هغې کې، بیا سرباز په ترانو دی ترانې قهرمانې. د موزیک بانډو چې په جشني ځانګړو یونیفورمونو سره د رسمي ګذشت د لوش غېږه پرانیزه ای زما د وطن آسمانه، غېږه پرانیزه چې زما وطنوال هواباز، دا د عقابانو زړور بچي د عصر د پرمختللي تخنیک په برکت ستا په زړه کې د خپل راتلونکي سرنوشت د خپل روښانه مستقبل کرښې باسي. دا د هغه الوتکې چې تل د سولې د عظیمو او سپیڅلو هدفونو په خاطر الوزي او پرواز هیڅ کله د تیری په غرض نه دی، د کابل فضا ته را داخلي شوې او راځي.
هواد تمی وینه تمی کوری ستا شدی بیدی رودلی تمی غیگه تمی موری تزما دی ودی ځای تزما خاوره مسکنی زیږېدلی ستا په غېږ کې تزما د پلار وطني تا کې ما کړې خاپوړې وړ ماشوم در کې زلمی شم ځکه زیات ګران یې له ځانه تمی روح یې تمی تن یې. هموطنان عزیز، از فاصله نسبتا دور وسایط حامل دستگاه مخابره که با نصب و دیسیپلین خاص در حال حرکت به طرف شاخص است جلب توجه می‌نماید. این وسایط از جمله وسایل مدرن نظامی است که بنابر توجه جدی و عمیق حزب و دولت انقلابی در اختیار قطعات و جزء‌های قوای مسلح جمهوری افغانستان قرار دارد. ګرانو لیدونکو او محترم اورېدونکو، اوس د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوځ د میکانیزي قطعاتو او جزدامونو رسمي ګذشت پیل کېږي. دا دی اوس د مرکزي قول اردو د موټرسایکل سپرو ځینې ډلې په داسې حال کې چې دولتي بیرغونه له ځانونو سره لري په خاص نظم شاخص ته د نږدې کېدو په حال کې وو او تېر شول. همدا اوس د لوش په وړاندې یوه ډله هلیکوپټرونه د تېرېدو په حال کې دي. همدا اوس د لوش په وړاندې د استقلال توپونه د تېرېدو په حال کې دي. اوس درې توپونه چې زموږ په ویاړلي او حماسه جوړونکي هېواد کې د وسلو جوړولو د صنعت څرګندوی دی د موټرسایکلونو په وسیله د لوش په وړاندې تېرېږي. دغه توپونه په واقعیت کې هغه جنگي وسایل دي چې زموږ مړنو پلرونو او نیکونو د فرنګي استعمار په خلاف په خپلو خپلواکۍ غوښتونکو جګړو ترې کار اخیسته او د هغو په لیدو سره د افغانستان د زړورو خلکو د عادلانه مبارزو خاطرې د هر چا په زړه کې تازه کېږي. در همین لحظه هلیکوپترهای قوای هوایی از فضای مقابل لوژ رسم گذشت در حال عبور بوده مراتب احترام به جا می‌آورند. پیلوتان قهرمان و هوابازان شجاع و دلیر قوای هوایی در دفاع از انقلاب، دفاع از حریم فضایی کشور و کمک مؤثر به لوای پیاده نیروهای مسلح کشور در هر نوع شرایط و موسم سال شب و روز آماده ایثار و جانبازی است. د یرغلیز دسان د اتل لوا قطعات او جزدامونه د لوش په وړاندې تېرېږي. اتله ستړی مشي هېواد خلک او انقلاب د یرغلیز دسان د اتل لوا په سرتېرو او افسرانو ویاړي. دغه لوا د اتلې قطعې لقب ترلاسه کړی. د دغه لوا د سرتېرو او افسرانو په قاموس کې د ستونزمن او ناشونې کلمې نشته. هغوی په هر ډول شرایطو او حالاتو کې کولی شي ورسپارل شوې دندې سرته ورسوي. د دې لوا منصوبان په هېواد کې د امنیت د تامین او د هېواد خلکو او انقلاب د دفاع سترې او مهمې دندې په غاړه لري. د یرغلیز دسانت لوا د اتلوالۍ دوه لقبونه لري. اتل قطع او اتل منصوبان یعنی جب تورن حفیظ الله شهید، تورن جمخان او بریدمن دلاور. د یرغلیز دسانت ټول منصوبان د دغو اتلانو په سر هواباز دا د عقابانو زړور بچي د عصر د پرمختللي تخنیک په برکت ستا په زړه کې د خپل راتلونکي سرنوشت د خپل روښانه مستقبل ګرځي باسي. حوله تانک لوای زرهدار نیز لحظه و لحظه به طرف لوش نزدیک می شود. د توپچي د لوا جزدامونه په داسې حال کې چې قرارګاه او د قطعې علم د دوی په وړاندې قرار لري د لوش په لور رانږدې کېږي. د توپچي 122 ملي متري بطریه، 152 ملي متري بطریه، 160 ملي متري بطریه او د توپچي ریاکټیو بطریه یو په بل کې په مرتب نظام کې د استقلال د واټ مسیر طی کوي. توپچي سرتېري په خپلو وسایطو باندې چې په ځانګړي نظم سره توپونه له ځانه سره لېږدوي له غرور نه په ډکو تیرو کې د لوش په وړاندې تېرېږي. ډګروال محمد ایوب ابوي د اردو تکړه او تجربه لرونکی قمندان د دغه لوا رهبري په غاړه لري. د افغانستان د جمهوریت اردو توپچي قطعات او جزدامونه د ګزاري پیاوړي اور د زیات واټن د ویشتنې د پراخ مانور او کتلوي د وړتیا درلودلې
د افغانستان محترم اوریدونکو او د ټلویزیون درنو لیدونکو همدا اوس د جټ الوتکو بله ډله د دغو الوتکو اواز لکه د تندر د اواز په څېر ده، خو تندر د دې وطن د غلیم لپاره د افغانستان د جمهوریت اردو توجیه قطعات او جزتامونه د ګزارش پیاوړي اور د زیات واټن د ویشتنې د پراخ مانور او کتلوي اور د ترسره کولو او د ناڅاپي تجمع د وړتیا درلودونکي دي او د ډول ډول وسایطو او د دښمن د سوق او ادارې د ژوندي ځواکونو تر فشار لاندې راوستلو او له منځه وړلو قدرت لري. موږ خلک به تل د خپل اتل اردو د توپچي قطعاتو حماسې چې د سولې د تامین او د انقلاب د لاسته راوړنو په کار کې له ځانه پرېښي دي په یاد ولري او په هغو به وویاړي. درنو وطنوالو، د وسلهبال پوځ د توپچي قطعاتو د اوسپنیزو کلاګانو د وسایطو بهیر یو په بل پسې تېرېږي. دوی په شعوري توګه په خپل هېواد کې د سولې په خاطر مبارزه وکړي، ورور وژنه ختمه کړي او د خپل وطن د ربړېدلي انسان د هوساینې او ازادۍ تضمین د خپلې برچې په رڼا کې وکړي. د ملي روغې جوړې انساني تګلاره چې ورځ په ورځ وطنوال ته ډېرې لویې لاسته راوړنې له ځانه سره لري، یوازینۍ لاره ده چې په خپل ښکلي هېواد کې سوله تامین کړو. هموطنان عزیز، همین لحظه دو لوای راکت با نصب و ترکیب خاص در حالی که قرارگاه و علم خطه در پیش روی آنها قرار دارد از برابر نوش در حال عبورند. جزوتام‌های راکت در امر دفاع از سرزمین ما و تأمین صلح در کشور از نقش بزرگ برخوردار است. منصوبان لوای راکت هر لحظه آماده دفاع از فضای وطن هستند. سربازان، خودضابطان و افسران قوای راکت با آموزش نظری و عملی و آشنایی با تکنیک راکت ها از احضارات عالی محاربتی و سیاسی برخوردارند و هر لحظه برای دفاع مطمئنانه از حریم فضایی میهن آماده‌اند. قوای راکتی اردوی کشور از مواظبت دائمی و همیشگی رهبری حزبی و دولتی برخوردار بوده و بدین سبب است که این قوا با مدرن‌ترین راکت‌های رهبری شده معاصر مسلح و مجهز بوده و با داشتن احضارات عالی محاربتی و سیاسی قادر به اجرای وظیفه است. د افغانستان لرغوني تاریخ ښودلې ده چې د ننګ او رزم په شیبو کې او د غم او ښادۍ په نه هېرېدونکو وختونو کې د افغانستان پتمن خلک سره یو موټي شوي دي او د خپل آبایي هېواد د دفاع او ساتلو په خاطر یې خپل رزمونه او ننګونه سره متحد کړي دي. په اوسني انقلابي دوران کې چې زموږ ویاړلي خلک خپله واکمني او حاکمیت په واک کې لري، د جنګ د لوټمار او ورور وژنې د ورکېدو دپاره یې هم حزغر دا تصمیم نیولی دی او د ملي روغې جوړې تګلاره به تر وروستي بړۍ پورې تعقیبوي. هموطنان عزیز، بیایید همه با هم دهمین سالگرد انقلاب ثور را به سال صلح و برادری تبدیل کنیم. درنو افغانستان محترمو اوریدونکو او د ټلویزیون درنو لیدونکو، د وسلوال پوځ د پلیو قطعاتو او جزتامونو رسم گذشت په همدې ځای پای ته ورسېد. څو شېبې وروسته به د کابل ښار د زیارستونکو مارش پیل شي. ویاړلې دې وي د ثور د پرتمین انقلاب لسمه کلیزه، تلپاتې دې وي د ثور وګړنیز انقلاب د لارې د شهیدانو ځلانده خاطره. ګرانو هېوادوالو، ملي روغه جوړه د ثور انقلاب دوام دی. د ثور انقلاب لسمه کلیزه د ملي روغې جوړې د بشپړ تحقق د جشن په توګه بدله کړئ. غیرتمندو هېوادوالو، راځئ ټول په ګډه سره د ثور انقلاب لسمه کالیزه د سولې او ورورۍ په کال بدله کړو. تاسو واورئ چې سوله څه وایي. زه یم سوله دوستي راولم، د دوی په منځ جوړه وروري راولم، د سرو لمبو اورونه نه خوښوم، ژړا فریاد دردونه نه خوښوم، د تورو شپو مزلونه نه خوښوم، د مینې ژوند ته سوکالي راولم. زه یم سوله ښه دوستي راولم، زه یم سوله دا وینا زما ده، د دنیا خلکو ته ادعا زما ده، د زړه په مینه دا سلا زما ده، په خفه زړونو نیکمرغي راولم. زه یم سوله ښه دوستي راولم. د ثور انقلاب په بري سره په هېواد کې د میشته قومونو، قبیلو او ملیتونو د شتمنۍ
او د لرغوني فرهنګ ودې او پرمختیا ته زیاته پاملرنه شوې ده. په هېواد کې نوي پوهنتونونه، انسټیټیوټونه، تخنیکومونه او د لوړو زده کړو نورې مؤسسې جوړې او پرانیستل شوي دي. د افغانستان د جمهوري دولت د فرهنګي سیاست په رڼا کې زموږ څه د پاسه 2 میلیونو هېوادوالو لیک لوست زده کړ. په نړیوال ډګر کې د افغانستان د جمهوري دولت پرستیژ او باور ډېر لوړ او زیات شو. زموږ په هېواد کې د لومړي ځل دپاره ډیموکراتیک او وګړنی اساسي قانون تصویب شو او د افغانستان د جمهوریت د اتباعو حقوق او ازادۍ یې په ښه توګه تضمین کړې. د افغانستان د جمهوریت اساسي قانون په هېواد کې د ډېر لوړ حقوقي سند په توګه څو ګوندیز سیستم او څو سکتوري اقتصاد تسجیل کړ. د لومړي ځل دپاره د افغانستان د جمهوریت د ملي شورا د انتخاباتو ډیموکراتیک او مترقي قانون تصویب شو او زموږ پتمنو خلکو د هغه په رڼا کې خپلې رښتینې استازي ملي شورا ته وټاکل. د ثور انقلاب بری د هېواد د وسلوالو ځواکونو د ودې او پیاوړتیا دپاره پراخ او هر اړخیز امکانات برابر کړل. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند او د افغانستان جمهوري دولت زموږ د ویاړلي هېواد افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ د دفاع د اړتیا په ژورې او هر اړخیزې پوهېدنې سره د هېواد د اتل و سوال پوځ پیاوړتیا ته جدي پاملرنه کړې ده او د همدې پاملرنو له امله اوس د اردو او څارندوی ترڅنګ د دولتي امنیت ارګانونه، سیمه ییز قوتونه، قومي غونډونه او کنډکونه، سرحدي ملیشا او نور چې زموږ د هېواد د خپلواکۍ او ملي واکمنۍ د دفاع ډاډه او غښتلي ځواکونه دي، د سولې د دایې د دفاع په سنګر کې مبارزه کوي. موږ نن د ډېرو سترو ارزښتونو په درلودلو او د ملي پخلاینې د انسان دوستانه سیاست په بری باندې په ټینګ باور سره د ثور انقلاب د 10مې کالیزې نیکمرغ او پرتمین جشن نمانځو او په نوو ژمنو سره د ثور انقلاب د ګټو د تامین په لور په مخ ځو. دا وطن ودان وطن، دا د لوی افغان وطن، دا په مونږه ګران وطن. خاوره د غیرت ده، زلزلې لري، طوفان لري، غرونو کې بازان لري، شور یې په سیندونو کې، تاو په لویو غرونو کې، مینه یې په زړونو کې خیژي له سینې د هر افغان نه ولولې لري، بلم دی لمبې لري. اوسی افغانان پکې، نسل قهرمان پکې، واړه سربازان پکې، لګي د غرو اوچت سرونه له آسمان سره، ننګ او له ایمان سره. دا وطن ودان وطن، دا د لوی افغان وطن. هموطنان عزیز، مطابق با مطالبات دومین کنفرانس سراسری حزب دموکراتیک خلق افغانستان با منظور تأمین امنیت و آرامش در کشور، آموزش و مضمونی نظامی اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، سازمان دموکراتیک جوانان و اعضای تابعهای صنفی و کارمندان دولتی آغاز گردیده است. دا د ثور انقلاب به مدامي شي، زموږ ځمکه کې به پاتې مقامي شي، دښمنان به یې نسکور شي، مخ به یې تور شي، په نصیب به یې لعنت او بدنامي شي. هموطنان عزیز، گروه‌های دفاع خودی در مؤسسات صنعتی، زراعتی، ادارات دولتی و مستند ایجاد گردیده است که وظایف دفاع خودی تأمین امنیت مؤسسات، دفاع مسلحانه از حملات بانک‌ها و گروه‌های تروریستی و تحریک‌کار میباشد. گروه‌های دفاع خودی مطابق با خواست مصوبه مشترک بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب و شورای وزیران جمهوری افغانستان از برج قوس سال 1363 ایجاد گردیده که همین اکنون 192 مؤسسه و اداره با کمیت 25878 تن در 265 پوسته مستقل امنیتی از مؤسساتشان سیدی په هر شرنګ زما د تورې د فرنګ زړونه ایریدي، زه بچی د انقلاب یم ماش کولې زولنې دي، د فریاد په هر یو رګ کې د غیرت چیغې خورې دي. د کور جوړولو
مجسمه 57 متری بودا جابجا گردیده که روی مجسمه قریه سرسبز و شاداب که نمایانگر کار و فعالیت، کشت و زراعت و مالداری دهقانان قریه می باشد در نظر می رسد. چنانچه مشاهده می شود در عقب دره ها و دشت های هموار که نمایانگر زندگی کوچیان و مالداران کشور می باشد اینها موقعیت دارد و همچنان در قسمت اخیر کمان قلعه بست مکتب و یک محراب مسجد جابجا گردیده که بیانگر زندگی صلح‌آمیز در قریه است. در عقب تخت روان دختران و زنان شجاع وطن ما که لباسهای ملی را به تن دارند و با لباسهای ملی ملبسند گلها و بیرقهای رنگارنگ را با دستان مهربانشان حمل میکنند و مشاهده میرسد. این زنان شجاع و دلاور در برابر لوژ با شور دادن دستهایشان ابراز احساسات نموده و چهره‌های بشاش آنها بیانگر امید بی پایان و فردای زندگی صلح‌آمیز فرزندانشان می باشد. به تعقیب آن یک گروه از جوانان اقوام و قبایل با غیرت ملبس با لباسهای ملی با اجرای عطن ملی با شور و شوق از پیشروی لوژ عبور می نمایند. هواد استا پا محبت می قسم، ستا پا شرف، ستا پا عزت می قسم، ستا د میړه اولس په پاکو هیلو، ستا په لرغوني عظمت می قسم، ستا د سپېڅلې غیرتمنې ځمکې د خپلواکۍ په لوی نعمت می قسم، ستا د واورینو غرو په دنګو څوکو، ستا د ځنګلونو په هیبت می قسم، ستا د سیندونو په دې مستو څپو، ستا د فضا په لطافت مې قسم، ستا پر مختیا مې د آرزو د عمر، ستا د کارګرو په زحمت مې قسم. وطن پرستو روخن فکرانو د ملي روغې جوړې د تګلارې په تحقق کې په خپل فکر او آګاهانه عمل سره د ثور انقلاب لسمه کلیزه په ښه ډول ولمانځئ. نوښتګرو روښن فکرانو د هېواد د غوړېدنې په خاطر په نوښتګر کار سره خپل ټول ځواک او وس په کار واچوئ. روشن فکران ایجادگر با کار ایجادگرانه برای شکوفایی وطن همه نیرو و توان خویش را به کار بدارید. جوانان کشور با پیوستن در صفوف قوای مسلح از اهداف و دستاوردهای انقلاب ثور دفاع نمایید. جوانان با تشدید آموزش و کار و مبارزه به خاطر تجلیل شایسته از 10 سالگی انقلاب ثور و با اتحاد و یکپارچگی به پیش. د وطن ځوانانو د ثور انقلاب د لسمې کلیزې د ښه لمانځل کېدو په خاطر د زده کړې کار او مبارزې په چټکتوالي او یو موټیوالي سره مخ په وړاندې. آباد به مو وطن شي، افغانان سره یو کیږي، بربند سرونه ګوره